السلام علیکم. ما صدبا قدرمند عزتمند کسان ویلور دی ملک سرتاج دی او جشن کمال د تاسو به خپل سکرین باندې لیدلی تاسو به ملکیانی دغه دوه مرګري د خبري د دریم ورځ د ټول نجوان سی ملکیار لپاره موسی ملک سرتاج ویلور دی د حمد ته خبري وکي ملک یعنی دات سي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کورنیوالو او پاکستانیانو ته زه عید مبارک یم او قرباني قبول او ټولو ته خوش آمدید یم. او مو افسوس خبره ده چې مو دا زه بل عید کې د ستر عید کې راغلی وم، بیا ما یوه ویډیو کړې وه هغه پلونه ملونه د چت پت دا ورته جوړ شوي دا پایپونه میپونه ما ویډیو کړې وه. دا اوس ما ولیدلې دا چا کړي وي زه شکریا ده کوم، خو موږ ته چولې نه دي په کار. موږ ته د پزل د چولو پخول دا هیڅ معنا نه لري. موږ ته دا شی ځایونه معنا لري چې دغو ته ښکلوالی ورکړو، دغو نه موږ بجلی بوځو، دغو ته موږ د ګریډو نه خلاص شو. د ګریډو کورنۍ کې هېڅ ضرورت نشته. په رابونه پنډ راشي 15 کورونه استعمال کړم، هغه وروره نوره ټوله په څه یو څوک پیکپ یو کې خلي، څوک بل څوک کې خلي. نن لاکو چې خدای مې وي سبل ته بیا په عربونو خبرې کوي. افسوس خبره زه کوم، زه داسې افسرانو دا یم چې دغو سه تاسې عمله ویسې د مو سیاسي خلکو څخه انداشه ده کوئ. زه آل حکمرانو ته دا پیغام ورکوم چې موږ ته د خدای مو کار راغله دا ځوانانو ته چې زه نه چلې کوم نه ټرانسفارمر کوم نه چی کوم، زه به دا شی ځای ته خپلوالی راوړم چې هغه ته ټول پاکستان نه خلک ارځي ورسره. ډېره مننه قربان تاسو، ډېره مننه کوم چې موږ ته خپل پروګرام کې وخت راکړو. نه موږ خو ډېر ټایم بعد راغلي یو ملکیار ته، که ملکیار د حسن لیول سره وکسې، نظارې لیول سره وکسې او بیا مسم لیول سره وکسې، نه ډېر خلک غان سوات مري یادوي. نه زه به وایم چې ایدي کوم حیز د هغه مري سوات نه کم نه دی، خو بدقسمتي دا دی چې دا د موږ سره ملک ویلور دی، دې ته حکومت هېڅ ریسپانس نه دی ورکړی. پکار دی زموږ حکومت نه دا ریکویسټ کوو چې فرمې ته په د کومه ښکلا لکي دي دې ته تاسې څه ریسپانس ورکوئ. دوی ته روډونو ډېرې زیاتې مسالې دي چې هغه خلک هغه مري ته ځي، سوات ته ځي، کغان ته ځي، که تاسې څه ریسپانس ورکوئ لکه څه خلته ریسپانس تاسې نورو علاقو ته ورکړی دی، پکار دی دا شان د ریسپانس د فرمې ته ورکړي. ځکه چې که فرمې خال تاسې وکړئ مهمان نواز خلک دي، مینې محبت نه ډک خلک دي، که نوره دولت لحاظ سره وکړي هر معیار نه پوره دي. خو موږ حکومت ته دا ریکویسټ کوو چې پکار دی دغې علاقې ته د څه ریسپانس ورکړي او دغه چې کوم روډونه دي نه دغو روډو کې د کار وشي. نوره زه ټولو لارو غارو پښتنو ته دا ریکویسټ کوم چې یو ځل راشئ د فرمې په لورې، نه تاسې به مري سوات کغان لیدلی وي، خو یو ځل د فرمې په لورې راشئ چې فرمې ښایسته وکړو. نو ډېره مننه. السلام علیکم. نن موسی قدرمند عزتمند یو حاجي صاحب ناز دی کرمان والا، دا بیا ته هم په ملکیار باندې خبرې وکړي تاسې ګورئ. السلام علیکم. دا ډېره ښکلې علاقه ده، مخکې مو نه وو راغلي د عید کې مو وګورئ، ډېره ښکلې علاقه ده، ځنګلې منګلې یو شی بل شی ډېر مخلوط دی، د اوبو ښې سړې اوبه دي، ډېر ښکلی علاقه ده زنه مې. السلام علیکم. چلو مو تاسې ټولو ته مو طرف نه سره ټول خلک ملکیار ته راغلي وئ، بچي وئ، بډګوان وئ، تاسې ټولو ته مو طرف نه السلام علیکم. دا کورمې کې ملو باغ نه مخکې یوه علاقه ده ملکیار ورته وایي، او ډېره ښکلې علاقه ده، مشهوره وي، دا غرونه وکس وي، دا سیندرۍ وکس وي. بس خدای دې موږ کورمې خلکو ته ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. ویلی سي موږ لږ کورمې کې بدبنۍ ډېرې چلېږي، دا بس مزه نه کوي، کله کله د کورمه موسه بېسوره کړي، نو را کورمې بدشهي دی، دا غرونه وکسي، دا اوبه وکسي، دا ډېره ښکلې علاقه دی او خلک یې ډېر ښه خلک دي، ښه مینې والا خلک دي، مینې نه ډک خلک دي. خدای د ټول خوشحال و آباد لري. ډېر ښکلي خلک دي کورمې، پړچینور والا خاص کر د پړچینور والا خلک چې کوم دي که نه دا ډېر ښکلي خلک دي او ډېر مهمان نواز خلک دي. موږ نن دلته ملکیار ته راغلي، موږ دا فرست ټایم و داسې علاقې وزټ کړو. ډېر زیات بهترین ځای دی، ډېر زیات ښکلی ځای دی او سیر سپاټې لپاره یو بهترین ځای دی. سوتور او پرچینور کې او بهار نورو ډسټرکټ کې یو پېښور نه تاسو دلته راتلای شئ او دلته ځای نوی دی، خو دا مسله ده چې دلته داسې فیسلټي شته نه، دلته به هر شی خپل راوړئ او یو ټول ته موږ دا یایو چې تاسې موږ مېلمانه شوي دغې علاقې ته راشئ، دغه ځای وزټ وکړو. ډېر بهترین او ښکلی ځای دی
او سره سره دلته څومره د کسان لتی ټوریزم والا ټوریست هغوی ته موږ د خاص کار چې موږ د د کسو جی په ډیر ګن یا تال ده لږ د شي پام کوي چې کوم امونه دي یا شپرې دي دا نه شونی څنګه ډیکمپوز نه کیږي هغه د اوبو ته یو د والته په دقیقه راځي تاسو ملک هم خبري واوریدي ملک یای کوم ملکیار ته ولې قدرتي نظر ده د حکومت څه غو نه غوړي ایمو حکومت دا اپیل ده څه دغه لګ دغه نظرونه په کور ده لګ نظر وچی